انسان چې هر یو مصیبت او تکلیف او تنگستیا در باندې راغلا دا ولی راځي وجدار چې د دې تکلیف نه رسول الله تعالی تاسو ته ثاني لیکلی دا کله دغه ثاني نه ته خبر شي په دې مصیبت به ډېر زیات خوشاله شي خو چونکې دغه ثاني د الله ته معلومه ده ته نه د معلومه زکه شکایتونه وګیلې کې چې په خپل رب باندې خسته ګمان کول سمانه خسته ګمان چې دا الله چې دا فیصله وکړه یا عذاب راغی یا سیلاب راغی یا په ما باندې ذاتی یو تاوان راغی په دې کې زما د پاره خیر دی او الله رب العالمین زما د پاره د دینه ښه زندگی ما ته برابرای قرآن کې راغلی دی رب العالمین فرمایي چې فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اے انسان چې هر یو مصیبت او تکلیف او تنگستیا در باندې راغلا دا ولی راځي وجدار چې د دې تکلیف نه رسول الله تعالی تاسو ته ثاني لیکلی دا کله دغه ثاني نه ته خبر شي په دې مصیبت به ډېر زیات خوشاله شي خو چونکې دغه ثاني د الله ته معلومه ده ته نه د معلومه زکه شکایتونه وګیلې کې جزل الله ویل فإن مع العسر يسرا بنده مخه پکېږي دا مصیبت چې راځي د دې سره راحت دا یو ځای لیکلی شوی دی خو تاسو لږ انتظار وکئ او په الله باندې ښه ګمان کول دیو جن حدیث کې راځي انا عند ظن عبدي زه د بنده په ګمان باندې یم چې بنده په ما باندې ښه ګمان وکړي الظن دلته مراد یا ښه ګمان دی او یا چې د مراد ته نسره یقین په الله تعالی باندې مضبوط یقین ساتي چې کله تا باندې مصیبت راغی ته به دا یقین ساتي چې زما رب چې دا فیصله کړې دا زما د پاره د خیر فیصله ده دی کې زما د پاره شر نشته دا ظاهر کې هو زما بدن ته تکلیف دی ما ته مالی تاوان را ورسېد کور مې وران شو کلی مې وران شو خو په دې کې زما د پاره خیر دی ځکه دا فیصله د رحیم ذات د طرفه ده او موږ ولې په الله باندې ښه ګمان نه کوو عزیزانو ښه یقین به ولې نه ساتو زمونږ رب چې دی په هر بنده باندې دا مور چې په بچی څونه مهربانه ده د دې نه زیات پرې مهربانه دی